توازن یوه کلنه شوه له مخې رڼا، توازن ته او هغو څېرو ته چې د توازن له لارې حقیقت ځلوي، دغه کلیزه دې یوه ته مبارک وي. د رسنۍ لپاره لوی کار، بنسټیز کار او اساسي کار او لویه حادثه جوړول د حقیقت ځلول دي. زما ولس، زما وطن چې له حقیقته پرهیز شوی، له حقیقته بند شوی، جګړه ییزو ایډیالوژیو او ذهني باورونو د ولس شعور ورتړلی، په داسې وضعیت کې د حقیقت ځلول لویه پېښه ده، اساسي پېښه ده. توازن یو ځل بیا رابولم دې چارې ته، ځکه چې پرته له دې رسنۍ بل کار نه لري. حقیقت دې ځلند وي، د توازن هلې ځلې دې د حقیقت د ځلولو په لاره کې ځلاندې وي، له مخې مو رڼا اوسه.